هو د کاکا اسلام راغی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. اسلام کاکا شاته څه پټ کړي؟ زه به یې نښې درته ووایم ځکه مې وویل هم مخکې له ډوډۍ هم وروسته له ډوډۍ. ها زه وایم خواږه به دې راوړي. نه نه میوه به وي؟ نه 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 نه. بیا به نو حتما نوشابه وي. له خوړو مخکې او وروسته د لاسونو مینځل ډېر مهم دي. که لاسونه ونه مینځو ډېر سخت ناروغېدی شو. والله ته ښه وایې بله ورځ زه ډېر سخت وږی شوی یم. لاس مینځل رانه هېر شول نو دومره بد ناروغه شوم. هو که نه خو همداسې کېږي. نو راځئ له ما سره به لاسونه څوک ومینځي. آفرین ښه پرېمانه صابون پرې ووهئ. د لاس له شانه یې پیل کړئ. د ګوتو منځ وموږئ. بیا د ګوتو سرونه، بیا ورغوي او بیا مړوندونه. اسلام کاکا اوس چې مو لاسونه راسره ومینځل باید ډوډۍ هم راسره وخورئ. لاسونه ومینځئ هم مخکې له ډوډۍ هم وروسته له ډوډۍ.